نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د الله رب العزت په مبارکو نومونو کې او ښایستو نومونو کې درود څلوېښتم نوم د دغه ذات الکریم جل جلاله دی او څلوېښتم نوم د دغه ذات الرقیب جل جلاله دی. الکریم جل جلاله هغه ذات چې پر انسانانو خپل فضل کوي، خپل کرم کوي او خپل احسان کوي، خپل پیرزوینه کوي، د ناس څخه نه غورځي. الرقیب جل جلاله هغه ذات چې د خپلو مخلوقاتو انسانانو هر ځای هر چیرې حفاظت او ساتنه کوي. الکریم جل جلاله هغه ذات چې خپل بندگان د ناس څخه نه غورځي. د حضرت محدث مولانا شاه ولی الله دهلوی رحمه الله تعالی خبر واوري څنګه الکریم جل جلاله د خپل کرم او فضل و ناس څخه خپل بندگان نه غورځي. څلور، درې یا پنځه لوی احسانات، لوی نازونه، غټ نازونه، ښه نازونه بندگانو ته خصوصا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته الکریم جل جلاله ورکړي دي. اول لوی ناز یا لوړ احسان چې دغه ذات را باندې وکړي الکریم جل جلاله، کرم یې وکړي، فضل یې وکړي، هغه دا په انسانانو کې پیدا کړ. د حلال او د حرامو حد پیژنو، د شو او بدو سرحد را معلوم دی. د حیواناتو د دوپایه، د چارپایه، هغه حیوانات یا هغه مخلوقات چې پر سینت کیږي الله رب العزت د هغو څخه وساتلو، په هغه کې پیدا نه کړلو. انسانان الله رب العزت پیدا کړ. ځکه نو حیوانات د خپل خور، مور او د دوی په سلسله کې چې کم حیوان د چا څه پیدا کیږي فرق نه سره کوي. دا انسان دی چې د مور حد، د خور حقوق، د خپل ښځې حقونه ټول ور معلوم دي. دا انسان دی، لوی انعام دی. هغه حیوان دی چې هر چیرې ولاړی، هر چیرې گزاره و څه یې وخوړله بس. دا انسان دی چې د خپل سطر حفاظت کوي. دا انسان دی چې په کور کې د خپل ژوند د هرې حصې او هرې ګوشې خیال ساتي. هغه حیوان دی چې د هیڅ توپیر نسی کولای د شو او بدو. دا انسان دی چې د شو او بدو توپیر کولای سي. ښه در سره وکړله جزاک الله، باید در سره وکړله بیا هم شو سره وکړه.
په بدو نومو یاد کړلې په ښو یاد کا، په بدو خبرې درته کولې په ښو خبرې ورته وکړه. نو الله رب العزت اول لوی ناز دا راکړي زما ورونو الکریم جل جلاله چې درود څلوېښتم نوم یې دی او ژباړه یې ما درته وکړل هغه ذات چې کرم و فضل کوي، احسان کوي، ناز کوي. دغو نازو احساناتو څخه دا دی چې موږ او تاسو په انساني شکل او صورت کې دغه ذات پیدا کړو. ښه غالب، ښه دانچه، ښه قد او قواره، ښه ښایستې سترګې، ښه ښایسته غوږونه، یو سیستم دی، نظام دی. سنت نبوي او نوی ساینس کتاب دی. تاسو یې د انسان په روزمره ژوند کې هر ورځ چې څه کارونه انسان کوي ټوله په ساینسي ترازو باندې وتلی. په ساینسي زموږ ټولې کړنې، ټوله خبرې او هر څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښودلي دي په انساني شکل او صورت، هغه ټوله د ساینس سره برابر دي. او ساینس چې کم تحقیقات کوي دا ټوله تحقیقات د قرآن او د اسلام او دین مقدس د ټولو تحقیقات سره برابر دي. انساني شکل او صورت. ځکه نو ژبه یوه ده، ژبه د انسان، غوږونه دوه دي، دوې سترګې دي. الله رب العزت کرم او احسان کړی دی. یو ځل ځینو متخصصو ډاکټرانو طبیبانو ته ورسئ چې په غوږ یا په سترګه یا په زړه کې تخصص کړي، پی ایچ ډي یې کړي، د هغو سره کښېنئ ورته ماته د انسان زړه تشریح که، ماته د انسان د سترګو رګونه تشریح که. د سترګو متخصص ته ورسئ، ماته د انسان د سترګو د غوږو د پردو تشریح وکړه. هغه بیا درته ووایي چې دا غوږونه داسې جوړ دي، داسې جوړ دي، داسې جوړ دي، داسې جوړ دي. د سترګو یو کور او پوس چې ډیر نازک هم دی او ډیره ټینګه دفاع هم کوي، هغه د سترګو دغه کور او پوس دی. ډیر نازک هم دی او ډیر قوت هم ورسره دی. نور خو زه ډاکټر نه یم چې څه فلسفه درته بیان کړمه، خو علما فرمایي چې اول لوی ناز حضرت شاه صاحب محدث دهلوي رحم الله تعالی فرمایي لوی کرم پر انسانانو الله رب العزت الکریم جل جلاله دا وکړي چې انساني شکلونه یې ورکړله. لله الحمد، الحمدلله. خوا مه بدوئ. کله کله د ځینو کسانو څخه واورو وایي چې انسانان نه وای پیدا سوي، نو پیدا کېدلی چې شي تر ټولو ښه مخلوق انسان دی، تر ټولو ښه مخلوق انسان دی. خو دا خپل د انسانیتو د سړیتوب او د ښه سړیتوب او د بد سړیتوب حد چې څوک وپېژني بیا شکر ادا کوي. صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغسې انسانیت کاوه، الله رب العزت صحابه کړله. انسان او انسانیت خو ډیر، انساني شکل او انسانیت خو ډیر لوړ ناز دی چې الله رب العزت راکړي. ډیر لوی کرم یې دی، فضل یې دی، احسان یې دی. الله دې داسې رحمتونه و نازونه همیشه الله مشترک. دوهم لوی احسان او کرم چې حضرت شاه صاحب رحمه الله تعالی فرمایي چې پر انسانانو الله وکړي، هغه دا چې په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړل. په انسانانو کې موږ مسلمانان الله رب العزت پیدا کړل. ځکه نو د اسلام او د کفر ترمنځ توپیر دا دی چې هغه کفار په ولاړه بولي هیڅ بد نه بولي، مسلمانان په ولاړه بولي بد بولي. ځکه نو هغوی د بولو څخه د لاس او د خپل جسم ساتنه نه کوي. خو زما او ستا رسول الله ته وفرمیل کم سړی چې دوه کارونه کوي د قبر عذاب ورکول کیږي، که یې دوه کارونه ونه کړل د قبر عذاب نه ورکول کیږي. که چا د بولو څخه ځان نه ساتي او چغلخوري یې کوله د قبر اول عذاب دغه انسان ته ورکول کیږي. او که چا د بولو څخه حفاظت کوي، ځان یې ساتي او چغلخوري او شیطانت یې نه کوي، د قبر عذاب الله دغه انسان ته نه ورکوي. دا د اسلام او د کفر ترمنځ توپیر او فرق دی. ځکه نو هغوی چې لاس یې په بولو وړلی سي، نو بیا د پاکېدو لپاره د سر د وریښتانو څخه کار اخلي. او مسلمانان یا کسان چې اسلام لري، ایمان لري، هغه په خورا ښه بهترینه خوندوره طریقه د نجاست د خپل لاس یا د بدن د یو حصې څخه لرې کوي. دا زموږ اسلامي طریقه دا هم منقوله ده هم معقوله ده. دا دوه الفاظ زه وایم، هم منقوله ده هم معقوله ده.
هم په قرآن او حدیث ډېره ښه طریقه چې ثابته ده دا طریقه ده، هم په عقل یا زموږ فکر او سوچ چې کار کوي دا طریقه ښه طریقه ده. په دواړو باندې د موږ چې طالبانو ته خبره کوو موږ وایي دا مسله هم په نقل ثابته ده هم په عقل ثابته ده، هم په قرآن او حدیث ثابته ده هم په عقل ثابت ده. که سړی عقل خپل وزغلی سوچ او فکر وکړي دا خبره ښه خبره ده. نو دوهم احسان یا دوهم کرم چې الله را باندې وکړي په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړل. ځکه نو د اسلام او د کفر د مسلمان او د کافر تر مابین فرق دا دی، زما او ستا په ټولنه کې چې یو څوک سپینږیری کېږي، کوچنی لویېږي او ځوان بیا سپینږیری کېږي، په ږیره کې سپین ویښته پیدا کېږي، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې عزت وکړه، احترام وکړه. سپین سرې د ښځه چې زړیږي په سر کې سپین ویښتان پیدا کېږي، عمر یې ډېرېږي، رسول الله ته فرمایي، حدیث دا راته ښیي، اسلام ټوله مجموعي معلومات دا راکوي، امر دا راته کوي چې د دې سړي د دا نارینه او ښځینه احترام کوه، احترام وکړه. او کافران بیا څه کوي چې څومره د دې په ټولنه کې یو انسان عمر ته رسېږي سپینږیری کېږي، یو ښځه عمر ته رسېږي سپین سرې کېږي، وایي دا زموږ سره په ټولنه کې نور د ګزارې نه دی، هغه هسپتال ته یوسه چې د ډېر عمر لرونکي خلک پکښې اوسېږي. او رسول بیا راته فرمایي صلی الله علیه وسلم، یا د دغو انسانانو سره دغه سپینږیری او سپین سرې باید واوسېږي، پر هره خبره چې ته ښه خبره ورته کوې، هر وار چې د ده خدمت کوې، د دې خدمت کوې، ستا اجرونه ډېرېږي. د اسلام او د کفر تر مابین دغه توپیر دی، دغه انسانیت دی، دغه اسلامیت دی. ځکه نو اسلام موږ ته اسلام دا ښیي، موږ ته اسلام دا ښیي، وایي ته از روی انسانیت د هیڅ انسان به احترامي مه کوه، کافر، یهودي، نصرانی، مشرک، سیک، هندو، د هر دین او مذهب چې از روی انسانیت به احترامي مه کوه، اخلاق ورسره کوه، د اسلام راته وایي. او د ده د بد عمل په خاطر باندې بد ځینې وړه، دا چې دی زنا کوي، بت ته سجده کوي، الله نه مني، رسول نه مني، قرآن نه مني، لمونځ نه کوي، زکات نه ورکوي، حج نه مني، هېڅ اسلامي اصول نه مني، د دغه بد کار په خاطر بد ځینې اوسه، دا هم اسلام راته وایي. دا هم د انسانیت احترام اسلام را ښوولی دی. او کفر د دې برعکس نور شان را ښیي. ګوره چې څومره دې کېدلی سوی کفار چې څومره دې کېدلی سوی هغومره د یو چا به احترامي کوه. نور د اسلامیت او د کفر، د اسلام او د کفر خبره به زه یو ګړی نه کوم، د انسانیت خبره که سړی وکړي، که یوازې د انسانیت خبره سړی وکړي، نو کفارو باندې موږ حق لرو، کفار پر موږ حق لري چې یو د بل احترام سره وکړو. از روی انسانیت، زه هم انسان، هغه هم انسان، د اسلام او د کفر خبره به یو پلا نه مطرح کوو، یو پلا به یې نه کوم، ستاسو د پوهاوي دپاره دا خبره کوم. دا زما بیان چې بیا څوک هم اوري، هغه دې په خبره ښه ځان پوه کوي. یو پلا به خبره کوم نه، یو پلا به د انسانیت خبره راپورته کو. از روی انسانیت، د انسانیت په خاطر احترام زما پر هغه لازمي دی، او د بشریت حقوق جوړ د انسانیت څخه دي. اوس نو په دغه حقوقو په رڼا کې یو د کافر سره محاسبه وکړي، حساب وکړي، چې نور هیڅ نه، قبله، کعبه، فلان فلان فلان، زه یو ګوړی یو طرف ته کوم، ستا سره پر انساني اصولو غږېږم. آیا د انسان دغه احترام دی شته کوي؟ خو موږ ته اسلام دا راشي چې از روی انسانیت د کفر لا یو د کافر لا احترام کوه، ستړی مه کوه، اخلاق چې څومره شرعي، څومره امر تا ته صحیح و هغسې برخورد ورسره کوه. کفر بیا برعکس نور کارونه کوي. دا د اسلام او د کفر تر مابین توپیر دی. د دیوبند د علماء کرامو څخه دوهم مهتمم د هغې مدرسې د دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمه الله تعالی تیر سوی دی. ډېر ځیرک انسان دی، ډېر غښتلی او ډېر عالم پوه انسان تیر سوی دی. یو کتاب لري خطبات حکیم الاسلام په نامه باندې، ورسې د کفر او د اسلام تر مابین توپیرونه درښیي، ډېر جالب توپیرونه دي. بیا پر دغه انسانیت باندې د کفارو سره بحث وکړي، آیا احترام به څنګه وي؟ دا وي چې ما او تا یو د بل متقابل احترام سره ولرو، که یا زه به ستا احترام کوم ته به ما پر سر وایې؟ نه،
دا موضوع بیله د زما ورونو، بیله خبره ده، بیله موضوع ده چې زه خبر ورباندې کومه. خو دوهم لوی کرم چې الله رب العزت الکریم جل جلاله پر موږ باندې وکړي هغه څه؟ هغه دا چې الله په انسانانو کې بیا مسلمانان پیدا کړلو. الحمدلله. دریم لوی انعام، لوی کرم او فضل الکریم جل جلاله چې احسان او کرم یې راباندې وکړي هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې پیدا کړ. ځکه نو ډیرو انبیاو دا غوښتنه د زړه ارمان به و چې زه د رسول د احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې راسم. دا معمولی امت نه دی او نه د دې امت هر فرد معمولی دی، مازی دی. ځکه که هر څوک په دې امت کې بل چاته په بد سترګو وګوري، بیله شریعت د یو چا وینې توی کې او یو څوک وډبوي وی وهي د یو چا ابروریزي وکړي، عزت یې کښته کړي، د قیامت په ورځ د هر فرد حساب الله رب العزت د هر چا سره کوي. معمولی امت نه دی دا. نور امتونه رسول به یې لیدی، پیغمبر به یې لیدی، ایمان به یې ورباندې راوړی. پیغمبر ته به یې وویل معجزه راښکاره که بیا ایمان در باندې راوړو. معجزه به الله رب العزت دا پیغمبر ته ورکړله، په سترګو به د نورو انبیاو امتو هغه معجزه ولیدل، بیا به یې ایمان نه راوړي. د دې امت کمال او فضیلت دا دی چې موږ نه خپل رسول ولیدی، نه مو هغه حالت ولیدی چې جبرئیل علیه السلام وحی راوړلی، نه مو جبرئیل علیه السلام په خپل شکل کې لیدلی دی، نه مو د انسان په شکل کې جبرئیل علیه السلام لیدل دی، نه مو د صحابه کرامو ژوند مو دغه لیدلی دی، نه مو د هغوی کورونه هغه وخت لیدلی، هېڅ مو نه دی لیدلی. الله رب العزت رسول را واستوی، 114 سورتونه وحی ورته راغللي، قرآن کریم یې ورکړي، ول تاسو ایمان نه وړئ، موږ ایمان راوړي. الحمدلله. د رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې شمار سوله. د دغه امت په باره کې ډېرې وعدې دي، د دغه امت ډېر فضیلتونه دي. دغه هغه امت دی چې خیر د امتو دی. ځکه نو د قیامت په ورځ به ټوله انبیا دا ووایي چې ورسي هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه به شفاعت وکړي، هغه به سپارښتنه الله رب العزت ته وکړي، او بیا به دا هم ویل چې نور امتونه چې ورسي د رسول امت ته که دغه امت سپارښتنه وکړله، الله رب العزت ته سفارش وکړي، دغه امت سفارش او سپارښتنه قبلې شي. دا معمولی امت نه دی. که هر څوک پر سر وهي، پر زګر یې وهي، په خنجر یې وهي، په زړه کې یې وهي، معمولی خبره نه ده. دا یو خالق لري. دا هغه ذات دی چې الکریم جل جلاله دی، حساب لري. الرقیب جل جلاله دی چې ستا ساتنه کوي. د هغه د ساتنه د ورورکه، مسلمانه، وروره، قریبه، دوسته، پردیه، سپین پوسته، تور پوسته، د هغه د ساتنه ده. که چا د ناحقه یو څاڅکی د وینو توی کوي، یو څاڅکی، دا ستا وینه ضایع کېږي نه، دا محفوظه ده، ساتل سوې ده، د قیامت په ورځ حساب کېږي. یو څاڅکی، یو وار چا بد ښکنځل درته کړی وي، یو وار یې زیر کړی وي، د قیامت په ورځ دا ستا ابروریزي دا ساتل سوې ده. الرقیب جل جلاله دی، نگهبان دی، حافظ دی، ساتونکی دی، دا نه ضایع کېږي، دا ټوله به د قیامت ورځ ته حساب به کېږي. د دې امت اول او آخر خود رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دي ډېرو حدیثو کې چې وروسته کې به خرابۍ راځي، وروسته کې به خرابۍ راځي، په وروسته زمانه کې به دا راځي، خو په مجموع او په ټوله کې دا امت ښه امت دی، خیر امت دی، د فضیلت امت دی. د دې امت جوړ د نارینه او ښځینه څخه دی. ځکه نو زه چې دغسې بحثونه په کتابو کې ګورم چې هر څومره ظلم پر مسلمانانو کړي، بیا مې هم تسلي وسي، زړه خو درد کوي، بیا مې هم تسلي وسي چې الحمدلله ورځ راتلونکې ده الکریم الرقیب جل جلاله به زموږ او ستاسو انتقام اخلي ان شاء الله. الله اکبر کبیره. تر دا خبرې پورې چې الله رب العزت زموږ او ستاسو ساتونکی دی، د هر شي حفاظت مو کوي، دا شي حفاظت. نو هغه کتاب خو زما سره نسته، خو بله ورځ خپل شیخ محترم حاجي آغا صاحب دامت برکاتهم العالیه ته ورغلی وم، نو کتاب کې یو واقعه راښکاره کړه. مکتوبات حضرت خواجه امام محمد معصوم رحمه الله تعالی. یو واقعه هغه مکتوب کې لیکل سوی وه چې یو فاسق مړ سو، د مرګ وروسته یو چا په خوب ولیدی.
د مرګ وروسته یو چا په خوب ولیدی. بیا پوښتنه ځینې وکړله چې څه حالات یا فاسق په جواب کې ورته وویله ول زه خو الله رب العزت وبخښلم، ما بخشش وسو. فاسق سوال کوونکي ول په حیرانتیا باندې سوال ځینې وکړي چې دا بیا څنګه څنګه یې وبخښلې؟ دی ورته وایي دا فاسق، دی ورته وایي زه یو ورځ د بایزید بستامي رحمه الله تعالی سره د مازدیګر د لمانځه وروسته هغه دعا کوله، لاسونه یې پورته کړي وه، زه هم ورسره کښېنستلم، لاسونه یې پورته کړله، ما امین امین وایه. هغه دعا کوله، د هغې دعا په خاطر باندې الله رب العزت وبخښله. د هغه صفحې د کتاب د صفحې څخه بیا ما په ټلیفون عکس واخیستې، هغه راسره دی. نو نن مې الکریم الرقیب جل جلاله د دغه ذات د دوه نومونه په تفسیرو کې کتله او دا واقعه هم را پیدېدله. نو مال ربه چې د هغه سړي فاسق یو ګوړی ناسته د صالح سړي سره، یو ګوړی ناسته، یو ګوړی د هغه په دعا کې شرکت لا تا ضایع نه کړي، د هغه حفاظت یې وکړي، یو ګوړی. نو دا چې یو سړی ټول عمر د صلحاو سره کښېني، د هغه به د قیامت په ورځ څه حال د قبر عذاب به ځینې پورته سي او که نو دا واقعه چې محترم جاغا صاحب راته وویله او ما بیا په دغه عکس واخیستې د صفحې بیا مې وکتله، نو نور مې دا یقین سو چې په هیڅ وخت کې به د صلحاو د مجلس څخه چې یو ځای لا جوړې پاته کېږي به نه او په دعا کې به شرکت کوي. یو فاسق سړی خپله د زما سره سته، هغه وایي د مازدیګر لمانځه وروسته بایزید بستامي رحمه الله تعالی ډېر لوړ ولي تېر سوی دی، د خپل وخت ډېر لوړ ولي تېر سوی دی. وایي د هغه دعا کول، لاسونه یې پورته کړي وه، زه هم ورسره په هغه دعا کې شریک وم، ما هم امین امین وایي، لاسونه مې پورته کړي وه، د دغه په خاطر الله رب العزت بخشش راته وکړي، ویې بخښله. دا مې یقین سو چې موږ ته به خپل استادان او مشایخ دعاوې کوي، د هغو دعاو په خاطر به الله رب العزت ما او تا ته مغفرت او بخشش کوي. الکریم الرقیب جل جلاله دغه ذات دی زما ورونو چې فضل و کرم و احسان را باندې کړی دی، ساتنه مو هم دغه ذات کوي. ځکه نو زما ورونو دغه ساتنه چې ستاسو سهار ماښام بیده سي په خپلو ځای کې، سهار مشکل نه وي، دغه ساتنه ده. ځینې کسان وایي څنګه ساتنه ده؟ ساتنه د هغه ده چې دا نن ورځ په خیر در باندې تېره سول، الرقیب جل جلاله وساتئ. دغه ساتنه ده چې خپل کور ته په خیر او په عافیت ورسېدلې، نور ناشکري نو مه کوه. دغه ساتنه ده چې د خپلو بچانو سره ډوډۍ وخوړله، حلال لیست یې ګټلې و، ګوله د خپلو بچانو په خوله کې ورکړله، دغه ساتنه ده. الرقیب جل جلاله هغه ذات کنې جناتو پیرانانو شیطانان هر ګړی حمله را باندې کوي، هر ګړی متوجه دي، هر ګړی. خو چې کله موږ د صلحاو مجلس کوو، الله رب العزت موږ ته دغه مخلوقات څخه د دوی د شر څخه حفاظت راکړي. الله دې نور هم حفاظت راکړي. الله اکبر کبیره. او دا تاسو چې په زړه کې څونه مطمئن یاست، یا موږ چې په زړه کې څونه مطمئن یو، ډېری کسان داسې چې اطمینان نه لري. په تاسو کې به هر یو ډېر پوروړي، هر یو په خپل کاروبار کې ډېر تاوانونه کړي، مګر بیا هم په زړه کې اطمینان وي. دا ولې؟ دا داسې مجلسو برکت وي. دا دغه ځای چې د الله رب العزت نوم یادېږي، الله ویل کېږي، قال الله او قال الرسول، د دا ځایو برکت وي. د دغسې ځایو په خاطر او برکت باندې الله رب العزت زموږ او ستاسو ډېر ځایونه او په ډېرو حالاتو کې ساتنه کوي. ځکه نو بیا دا خبره کومه، نو نه مدا امت معمولی بولی، مدا سناستی معمولی د امت تر مابینځ بولی، چې مسلمانان سره راجمع سي، یو ځای د الله رب العزت خبره کیږي، د هغه مبارک نومونه تشریح کیږي، الکریم الرقیب، الکریم الرقیب جل جلاله. دا مبارک مجلسونه معمولی او محض بولی، دا ډیر درانه او سنگین بولی. د دې ټول اوس نه معلومیږي. د هوا ټول خو به تاسو لیدلی، 10 درجې 15 درجې. د دې مجلس که یو ماشین څوک راوړي او د دې مجلس دروندوالی او ثقالت و سنگینتوب وګوري، دا د ټولې دنیا څخه هم سنگین او دروند مجلس دی. هر هغه مجلس د الله رب العزت عظمت او لویی او د هغه ذات صفت کیږي. تر ټولو ښه مجلسو دا مجلس دی.
الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الکریم الرقیب جل جلاله یو څه په دې باب باندې الله رب العزت د سورة نمل په 40 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي ومن شکر فانما یشکر لنفسه، که چا د نعمتو شکر ادا کړي ما کرم ورباندې کړی دی، فضل مې ورباندې کړی دی، نعمتونه مې ورکړي دي، که د نعمتو شکر ادا کړي نو د ځان لپاره شکر ادا کړي. ومن کفر او که د نعمتو ناشکري وکړله، هر ګړی ناشکري کوله، فان ربي غنی حمید، نو زما رب چې دی هغه غنی ذات دی، بې پروا ذات دی، کریم داسې ذات دی چې بیا هم کرم کوي. د سورة انفطار په 8 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان هغه څه شی دی چې ته د خپل رب په باب خطا ایستلې په باره کې. کم رب؟ الکریم رب. کم رب؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ما ته د آیتونه خپل ډېر ښه خوند راکوي. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هغه کم شی دی چې ته د خپل کریم رب په باره کې خطا ایستلې. کم رب؟ الذي خلقك، هغه ذات چې ته پیدا کړی. فسواک، نو بیا د ستا جسم در برابر کوي. فعدلک، نو داسې در برابر کوي چې یو لاس در بل غټ نه دی، یوه سترګه دې در بله کوچنۍ نه ده، یو غوږ دې تر بل ډبل و پنډ نه دی. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، چې د الله کم شکل او صورت خوښ سو په هغه یې پیدا کړی، په هغه رقم. دا ماته هر وخت زه ځان سره وایم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چې شي خطا ایستلې د رب سره کم شي خطا ایستلې. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. د سورة النساء په اول نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده، ای خلقو تاسو بیریږئ د کم رب څخه؟ ربکم الذي خلقکم، هغه رب څخه چې تاسو پیدا کړی یاست، من نفس واحده، د یوه آدم علیه السلام څخه. وخلق منها زوجها، د دغه آدم علیه السلام د چپه پشتۍ څخه حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړله، جوړه یې په دغه څه پیدا کړله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، دا یو آدم او دا یو حوا رضی الله عنهما څخه دا نور ډیر انسانان نشر کړل، پیدا یې کړل، نارینه او ښځینه. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، دغه الله څخه وبېرېږئ. کم الله څخه؟ هغه الله چې تاسو یو په خپل مابینځ کې هر ګړی بل چاته واسطه کوئ، د خدای په خاطر، د الله پروي، د خدای پروي، د دغه ذات پروي، د دغه خالق پروي، د هر ګړی چې تاسو د هغه په نامه باندې سوال کوئ. د الله په خاطر خو یو څه راکړه، لږ خو راکړه، د خدای روی مې در وړی دی، نور کار مه راغله. دغه ذات څخه وبېرېږئ، د هر ګړی چې دغه ذات تاسو خلکو ته واسطه کوئ. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ګوري د دې څخه هم وبېرېږئ چې په خپل مابینځ کې صله رحمي مه قطع کوئ، قرابت مه قطع کوئ. ان الله کان علیکم رقیبا، بېشکه الله رب العزت پر تاسو باندې رقیب ذات دی، ساتونکی ذات دی، ستاسو نگهباني کوي، ستاسو نگراني کوي، ستاسو هر څه څاري. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي. نو الکریم جل جلاله، الرقیب جل جلاله یو څه فایدې هم لري. د الکریم جل جلاله دوی فایدې او دوی ځانګړتیاوې دي. اوله فایده، کم سړی چې هر ورځ د بېدېدلو په وخت کې یا کریم یا کریم یا کریم تر هغه وخته وایي چې بارانو بېدې شي، خوب پسې ورغلی، باره بېده سو، یا کریم یا کریم وایي. الله رب العزت به و هغه ته د علماو او صالحو کسانو په منځ کې عزت ورکړي، د هغو په صف کې به وي، د هغو په ټولۍ کې به وي، عزتمند به وي. که تاسو پام کړی وي، که تاسو پام کړی وي، کله کله یو څوک د ښو خلکو په مجلس کې علیحده بیا نازول کېږي. د علماو په مجلس کې د ښو سپین ږیرو مشایخو، د دیندارو صوفیانو، د ږیرورو او د ښه لباس والا په منځ کې نازول کېږي. که دغسې ناس عزت څوک غواړي، نو یا کریمو یا کریمو یا کریمو دې تر هغه وخته د بېدېدو په وخت کې وایي تر څو چې خوب ورځي چې پسې بېده سوی وي. الله رب العزت به یې د علماو صلحاو په منځ کې عزتمند کړي او د غیبو څخه به الله رب العزت رزق او روزي ورکړي. دومه پیدا، کم سړی چې الکریم ذو الطول الوهاب وایي، ډېر ډېر وایي،
الله رب العزت به په ټولو اسبابو او په ټولو وختونو او حالاتو کې برکت ورواچي. دوکان، موټر، سهار وخت دی، ماښام وخت دی، د پریشانی حالت کې دی، د غم حالت دی او د خوشحالي حالت دی، په ټولو اسبابو، وختو او حالاتو کې به برکت الله رب العزت ورواچي. د الرقیب جل جلاله اوه فایدې دي. اوله فایده، کم سړی چې الرقیب وایي الله رب العزت به د هغه مال او عیال وساتي. دویمه فایده، که د یو چا یو شی ورک سو نو ډیر دي الرقیب 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 جل جلاله وایي ان شاء الله تعالی ورک شی به پیدا سي. او د ورک شي لپاره لإلاف قریش هم ډیر مفید دی. د چا چې ورور ورک وي، د چا چې د کورنۍ یو فرد ورک وي، یا فرض یې که پر لاره باندې ولاړ وي، پریشانی حالت و موټر هم نه پیدا کېدی، لإلاف قریش ډیر وایست مشکل حل شي. دا زموږ خپله تجربه هم ده، ډیره تجربه هم ده. په ډیرو ځایو کې داسې پېښ شوې ده چې موټر نه راغلی، څه به کوو شروع کړي لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. دا شروع دستی موټر خدای پاک پیدا کړي. موټر خبره نه ده، یو مثال د موټر وایم، الله رب العزت یا مشکل در حالوي. تاسو یې تجربه کوئ، شی ورک سو، شی در څخه ورک سو، انا لله و انا الیه راجعون وایست، پیدا کیږي. تجربه یې کوئ. په خونه کې یو شی ورک نه، په کور کې ورک، انا لله و انا الیه راجعون ډیر وایست. دا فایده مند دي. دریم، که چیرې یو څوک پر دې باندې بیریږي چې په نس کې د ښځې په نس کې به هغه کشنۍ ضایع سي، پر دې باندې بیریږي. ډېر ځله ډېرې دواوې خلکو کړي، پر دې باندې بیریږي چې هغه د مور د نس کشنۍ به ضایع، د مور هغه د نس کشنۍ به ضایع سي. نو پر دغه ښځه چې په نس کې کشنۍ دی اوه واره دا نوم وایست، الرقیب الرقیب الرقیب، او بیا پر دموي ان شاء الله تعالی مشکل نه پیښیږي. الله به یې د ضایع کېدو څخه وساتي. او که داسې بیا وکړي چې اوه واره مو وایه، د خپلې کوروالا یا د خپلې خور لاس، ښه خبر ده، دا لاس داسې پر د ناړه پر دا ورغوي ورتوکي ورته پر د خپل دغه نس باندې تیر کړي. نس د کالو د باندې نه، د کالو د نه، پر نس یې تیر ان شاء الله تعالی الله رب العزت د ضایع کېدو څخه د کشنۍ ساتي. او څلورمه فایده، الله اکبر کبیره، که په سفر کې د سړي بیره دا وه، د سفر په وخت کې چې تللی، چې اهل و عیال و کشنیان و اولادونه هم ورسره وه، بیره دا ورته پیدا سوه چې خدای نه کرده یو خطر پیښ نه سي، نو بیا دې اوه واره پر هر چا چې بیره وه، په د خپلو عیالو کې یا په خپلو ملګرو کې چې پر هر چا بیره وه چې یو خطر ورته پیښیږي، بیا دې پر غاړه باندې لاس ورکښېږي، اوه واره دې الرقیب 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 ووایي، ان شاء الله تعالی د خطراتو څخه به الله رب العزت وساتي. پنځمه فایده، کم سړی چې اوه واره یا اویا واره پر خپله ښځه باندې، پر خپل زوی باندې یا پر خپل مال باندې الرقیب جل جلاله وایي، دم یې کې، پر چو یې کې، نو الله رب العزت به د پیرانانو څخه وساتي، د ټولو دشمنانو څخه به وساتي، او د ټولو آفتو څخه به الله رب العزت حفاظت یې وکړي، او د دغه سړي رعب او دبدبه به هم په نورو انسانانو کې ډېرې. او شپږمه فایده، کم سړی چې په دا مرضي اخته یي، د کوبۍ رقم، دا چې شي ورته وایي، تڼاکې، کم سړی دا تڼاکې یا دانې پر لاس راخېږي یا پر بدن، یا تڼاکې دغه ډېرې سوي پر بدن، نو کم سړی چې درې واره الرقیب جل جلاله پر ووایي او پر د تڼاکه باندې چوکي، دمې کې تڼاکه انشاءالله زخم ښه کېږي. او اوومه فایده یې دا ده، کم سړی چې یو ځای خپل مال کښېږدي یا خپل اسباب کښېږدي، مثلا یو ځای موټر ودروي، یا مو په کور کې خونه کلب کړله، سامان په کښېښوي، یا په دکان کې مو یو شی کښېښوي چې زه به انشاءالله راسمه، نو یو ځای مو کښېښوله، نو په دغه وخت کې چې د کښې مو شول، په دې وخت کې مو الرقیب الرقیب جل جلاله څو وار ورباندې ووایه، بیا مو دم کړل، ان شاء الله تعالی الله رب العزت دې ټولو شیانو حفاظت کوي. او یو عالم لیکلي و، وایي دا زما خپله تجربه هم ده، وایي دا ما تجربه کړي دي دا شی، چې یو ځای به مې شام کښېښوله، چې کښې به مې شول الرقیب جل جلاله به مې ورباندې ووایه چې